د مرستو باچا چې شي دا ابھیشیک اگروال دی په دماغ ډیر زورور دی خو د زړه د خوا هیڅ شی هم نه دی پروش کال خپل 25% پیسې مسکینانو ته ورکړي یو مکتب جوړ کړی دی او د سپینجرتون سره مرسته هم کړې ده دا څه چا خبرې کوي د لیجانشین انوان ستا په باره کې لیکل دي نو خبرې به هم ستایي د ابھیشیک په باره کې ته کم کا څومره شاکس دی او بله دا چې ښه مجرد هم دی دا ټول دروغ دي ته چپ سه یاره ګوره ابھیشیک په خپل کار باندې نن سبا ډیر مصروفه دی په خپل کار مصروفه دی ته مې ویله چې ټول دروغ دي وته شوای رښتیا وایه دا ستا دفتر چیرې دی ته په خبرو مې یې پرېږده یاره څه شي دی دلته لیکلي دي چې د ابې خپله مور ډېره یادېږي او هر وخت یې د ځان سره احساسوي یو څه رښتیا هم لیکلي دي ته ماته راکړه دلته وګوره لیکلي دي وایي دا شینشاه د امیتاب بچن ډېر علاقمند دي دا پوښتنه زما څه وکړه 25 وارې زنجیر فلم را باندې کتلی دي الکانو یار د یار د پاره خوري د وای غوشي بس کې الکانو بس کې الکانو بس کې بس کې شینه مگر زه او یار مسره اوړه شینه او وای د سپیزو دا 3 کاله کېږي چې در شیم تر اوسه دې نه دي زده کړي سلام کاکا څنګه یاست کوچنیانو د ډوډۍ لپاره راته کېږي یا بابا موږ ډوډۍ لوړه راغورځېده او وای یار یوه خو لاندې راتاسئ سمه ده زه به یو کار وکړم زه به د جمرو سره لوړ در بخیر یا تاسو د کلب په قانون خبر یاست یوازې به موږ درې یو ځای سمه ده نو زه به د جمرو سره کلب راوباسم جمرو راپسې سه او وای زما ګرانه زوړ سپیه یوه خو زما عزت وکړه په ما پسې سه راځه زویه په بلا دې وام او شوی ابې ستا د موریشیس ټکټان ورسېدل مننه بابا ته موریشیس ته ځې زه نه موږ څه وخت ولې و په دې شنبه د شارک د سپارتیا د دا بیا څه شي دی پر بسکټ سپرېدل پر اس سپرېدل او پر شارک مای سپرېدل تاسو خو لیونیان یاست زه نه در سره ځم بیرندکي زه په دفتر کې کار لرم سمه ده بابا امو یې واسطه دفتر ته نه درځي پروا نه لري مننه بابا مشکل حل سو خو زه بیا هم نه در سره ځم بیرندکي زه بیرندوکی نه یم خو زه بیا کلوم نه یم شارک مایه خو سپی نه دی چې ومخوري 14 پیچکاري به لګوي که شارک وخوړلاست نو د پیچکاري ځای به مو لا نسي پاته ولې نس څه شي چې سپی دې ودرې نو په نس کې پیچکاري لګول کېږي هغه خو پاتېږي هر شی چې دی خو زه نه در سره ځم دا امریتا ده زموږ په ټولو انډیوالانو کې یوازینۍ نجلۍ دا فکر کوي چې زموږ ټول پلانونه ناکامه او بیکاره دي ستاسو زړه ته لویږي مشکل دا دی چې دا رښتیا وایي بنداژونه د مخ ټیشو د درد سپیرې د سوځېدو سپیرې بل څه شي یو د سرو زرو عامل هم رانیسه د خسرګنۍ ټوله شان به دې پراسي هر شی چې یې و د اوبه بوتلان امو خو به شه تاسې در اوسه یخچال نه دي پکړ دا زه خبر یم په دغه خاطر خو زه یخچال نه خلاصوم زه د باندې پیزا راغواړم ته خو به شه اوبه غواړې زه سره ځم دی بیا اصاب خرابی ښاغلي کوډ بولې دي زموږ د کور خاوند په کرایه پسې راغلی دی خو زه اوس هم هغه چم کومه چې پخوا مې ورسره کوئ باچا سلامت ستړي مه سئ ښاغلي کوډ بولې زموږ د کوچنۍ کلا ته تاسو ښه راغلاست صاحبه دا چې تاسو د کلا باس راپورته کوئ نو زه به وایم چې آیا تاسو دلته د کرایې په اړه خبرو اترو ته بلې باچا سلامت ما ویله چې د 3 میاشتو کرایه ښاغلي کوډ بولې سمه ده تاسو پوهېږئ چې زموږ په ملک کې جنګونه شروع دي زموږ دښمنان زموږ وطنوال ته شهادت رسوي هره ورځ یو څوک نه یو څوک زما په وژلو پسې راستئ نو په دغه خاطر موږ ستاسو په کلا کې اوسېږو او تاسو زما څخه کرایه غواړئ غریبه ښځه دا یو غریبه ښځه ده ته د دې معصومیت ته وګوره د دې د بېوزلي ته وګوره دا کمزوري ته یې وګوره برای مخستن دا ماته په ژړا راغله او راته ویله چې باچا صاحب ما ته ستاسو په پښو کې دونه نیکې ځای راکړئ تر څو زه د خپل ژوند پکښې تېر کړم نو ما ورته وویل چې ولې نه باچا صاحب تاسو مهربانه یاست
تاسو مهربانه یاست باچا باچا صاحب. سلامت ما ته بخښنه منظور کړي زه به بل وخت راسم خدا حافظ وویست ټوله وویست په زور وویست چې دا زموږ باچا پرتاپ سینګ سینګه ژوندی چې یې ژوندی دی ژوندی نو خو ژوندی دی پګلو ته ولې یو کار ځان ته نه پیدا کوې یاره کار د 9 تر 5 بجو ته لیونی سوې یاره کم کار والا نو ماته دونه رخصتي راکوي او دا د هرې ورځې مصرف هغه څوک درکوي زه یو فکر نه یو فکر اتمن وم خو زه یو نوی ښایسته نظر لرم ښایسته پلان یوه ډېره جلا رخصتي ښه نو چی پکې شته ګلې ګلزار د یخي ښویېدلو او پر واوره د ښویېدلو پر ځای زه غواړم چې په خلکو خطري کارونه وکړم لکه د تیارو ټکرونه د موټرانو ټکرونه د باغ ګلاوي کوچنیان تښتول او داسې نور یې وحشي ژوند ګوره تر اوسه یو پانګوال نه دی راباندې پېښ شوی رښتیا خو هر وخت یو پانګوال راباندې پېښ شو بیا نو ته بیا ګوره چې زه به ډېر ژر میلیونر شم زه به میلیونر یم د نظر خو هم خرڅېږي یاره پګلو تا او ستا فکرونه خو لیونه یې جمرو کښېنه سلام کاکا سلام کاکا او سلام څنګه ښایست ابې تیار دی اوه سهار مې ولیدی ټوله شپه د هغه د خونې څه د موسیقۍ اواز راوتی کښېنه اوه یاره هغه څوک ده ابې په دماغ ډېر زورور دی خو د زړه د خوا هیڅ شی هم نه دی سارا رښتیا زه خو خبره سوې لا نه یم ورته وایمه زما پیری وایي چې ته په ځان کې ډېر منفي عادتونه لرې هغه پاکولو ته ضرورت لري سمه ده دا د چا سره خبرې کوي د خپل نږدې ملګري سره چشتي موږ یې نه وینو دا پیرانۍ ده او یا یاره نو بیا څه دا نفر ولې نه وینم پګلو خو زه نه وینم موږ یې نه وینو زه پیریان وینم دا د پیرې سره خبرې کوي یا د پګلو دا مطلب نه و هغه بې عقل دی څه شي دې ما ته په بې عقل وویله زه نه پیری دا بد کار دی داسې څوک نه وایي څه شي د زما په باره کې څه شي وایي یا هېڅ هم نه څه شي چې نه یو شی یا وایي پیری زه داسې نه ورته وایم نو خو ماته ووایه یا نه ورته وایم که د نر زوی نو ځان ښکاره کړه ما سره خبرې وکړه مخامخ ونیسه ځان ښکاره کړه او تاسو دواړه چپ سئ په دې خونه کې ډېر بدوالی رامنځته سو اوس نو موږ یو ګړی دعا کوو سمه ده ونیسئ شروع یې کړو خدای تر ګناهو مو راتېر سي خدای ټولې ګناوې مو راوبخښې خدای موږ بد یې در بدۍ مو راتېر سي خدای موږ ټولو ته بخښه وکړې یارانو دا څومره ښایسته نه ده خدای تر ګناهو مو راتېر سي روي یو بل جام را سنلې لږ څه کنې دا نور ګراکان ته به بور کوم او وای دا ستا نور ګراکان خو انجلۍ د رزقه خلاص کړه او اوکې ستړي مه سې څنګه ابې چیرې دی د سارا ګران سره به په ټلیفون کې د خدای پاماني کوي خدایه دا بیا نوې انډیواله زما په باره کې نظر ورکوي نظر د هغه چا بیا ړوند دی او دلته 15 کاله کېږي چې زه بیا عقل او وای بیا عقل خو زه یم یاره څوک چې انجلۍ یوازې پرېښوئ یا شاهي مې که ده ستا انجلۍ راغله
چپ څه پکلو دا اوس ته چی شکې خبر ورسره وکړه انجلي زه د پګلو ملګری یم امریتا و کاش کې تا انجلي وایي ته چی شکې پګلو مخو ولې په ځابې څنګه یې سنیله نوش جان سلام یارانو چیرې تللې وې درته ویلې خو مې وه د غره لمونې ته او د چیش دپاره یو تجربه مو کول جادو مول دي جادو جادو تا ځان ته پام نه دی تا او سارا نسئ سره چلیدلی دا څه وایه یاره ما او سارا خو د قیامته سره یو ځای یو دا د کوم فلم ډایلاګو او وایي تاسې هغه ولې نه خوښوئ یو وایي په خیرت ووایاست جادو ګوري پیریانو که نورو کې نو ښه کار دی او که جادوګرانو کې نو بد کار دی چی شي امریکا په میلیونو پیسې مصرفوي چې په بله سیاره کې ژوند پیدا کړي خو زما زه ور د غره لمن ته ولاړم نو اسمان رانړېدی ښه نو ترکاري والا سوې غوښو والا سوم پیری وا زه چې وایم چې مور د ځانه سره نږدې احساسوم نو تاسې مشکل نه لرئ خو چې سارا وایي زه پیری احساسوم نو بیا تاسې مشکل لرئ دا بیا څنګه و اوس ووایه بې له نږدې کېدو ژوند کولی سې هغه بې موري دی یارانو زه درته وایم چې د هغه د حسن فدا یوازې دا نه ده دا د 13مه ده ابې د 26 کاله دی خو تر اوسه ده 11 انډیوالانې پیدا کړي دي د هر نجلۍ سره دی رښتینې مینه کوي او موږ پوره باور لرو چې دا بې انتخاب یو څه د بې عقلانو دی په اصل کې دی تر ځان یو څه غټ کارونه کوي ما ستا دپاره یو شعر لیکلی دی کله چې موږ د یو مینې پر لار ولاړو نو ځکه دواړه هر وخت جاړو لکه دا چې زما اوله مینه ځکه چې د هغه مینه خوري زما د زړه وینه تسه زما ماوینه وام سنو اوی سنو څنګه نو سم پروا نه لري بیا به بل جوړ کړم ابې د هر چا د زړه ښایسته ګوري کشکې خو د یو څه فکر درلوده یاره ځان اصلاح که کنې ته به هم دغسې شی سې لکه دی څه کیسه ده د هغه کیسه به وي د شهیدي الفت په بیا زړه مات سوی چپ څه پګلو هغه ولاړه خو ولې ما غوښتل چې د هغې سره یوازې وخت تېر کړم نو هغه پیري خوا بدوله نو هغه سارا ته شرط کښېښوی چې یا زه یا هغه چپ صاحبې خپله خبره واوره په هرو 2 ورځو کې دغه ناټک شروع یې هر څوک چې وویني د هغې پره کم سي مینه که تا بدل کړي نو پروا نه لري خو د مینې حاصلولو لپاره ته باید ځان بدل نه کړې ګوره ابې ولې چې تروار دی مینه راځي او کله چې هغه راسي نو ستا د بدلېدو ضرورت به نه یې ځکه چې هغه به ستا دپاره ډېره سمه یې او ته به د هغې دپاره
امو یو پوښتنه درڅخه وکړم وویې که که تا چیرې د ابې دپاره یو نجلۍ پیدا کوله نو ته به هغه ته څنګه نجلۍ ور پیدا کړې ولې ته غواړې چې په انټرنیټ کې نجلۍ ور پیدا کړې یا رښتیا وایم راته ووایه اول خو باید چې ښایسته یې ښه خبره ده هوښیاره دوم شرط کارنده چې د کاکا د کاروبار سره لږ علاقه ولري پوره نومرې مطلب مې دا نه دی چې باید خسته یې خندروی یې او د ورزش سره به مینه لري ټاپ نومرې مبارک دې څه تا وګټله څه معنا ستا نه دې ورته پام ته خپلې خبرې کوې که ابې واورېده نو د زړه حمله به پر راسي زه رښتیا وایم امو ته فکر وکړه ابې به بدلېدو ته ضرورت هم نه لري او ستا مینه به ابې بدل کړي ابې ما زما ملګری دی موږ ما ملګري یو سمه ده امو که چیرې ابې پر تا مین سي نو هغه داسې هېڅ هم نه کوي او که یې چیرې وم کړه زه به ټینګه چپلا خو وم اشه ستا څنګه هلک خوښېږي دا خبرې پرېږده او کور ته ولاړ سه امو ته فکر پر وکړه کور ته ولاړ سه پګلو لیونی یې جمرو د باندې ودرېږه د باندې ودرېږه د باندې امرتا زه خپل پلان بدلوم ستا ملګری خو دفتر ته نه راځي زه به هر څه ستا پر نامه کوم زه د هغه سره خبرې کوم سبا هغه خامخا راځي یاره تاسو دوه ښه ملګري یاست د مسؤلیت پیژندل دی ولې ستا څه نه زده کوي هغه ته واده ور وکړه کاکا خپله به مسؤلیتونه وپېژني څوک د هغه بیاکله سره واده کوي ته راته ووایه ولې نه هغه ادبناکه دی لایق دی خان دی نجونې په زارۍ واده ورسره کوي ته واده ورسره کوې ښه نظر دې دی ته د هغه په طبیعت جوړه او زه به بیا خپل پلان هم نه بدلوم ښه نه وایم ښه نو راځه جمرو څنګه یاست ابې ته باید چې دا څه ونه کړې کاکا په تا پسې ګرځي ته مه وایه چې زه دلې یم که نه بیا د هغه په دې خوا بدېږي نو بیا ته ولې راځې ستا لیدو ته نو راته ووایه چې څه کیسه ده ستا په یاد دې تا ویله چې زما په ژوند کې مینه راځي او د هغه دپاره به زما د بدلېدو ضرورت نه وي نو که چیرې هغه نجلۍ ملګري یې بیا ملګرې ملګرې یوه ډېره ښه ملګرې خو زه اوس د هغې سره مینه کومه مشکل دا دی چې که ما چیرې هغې ته ویل زه د هغې سره مینه کوم او بیا هغې یا راته وویله نو آیا زموږ ملګرتوب به ختم سي امو ته خو پوهېږې اوه زه د هغې سره ډېره مینه کوم خو ملګرتوب باید د منځه ولاړ نه سي وکې حسني فدا د دې د معنا ده چې هغه ستا سره مینه کوي او هغه بیا څو دانې ملګري لري خو دا هم کېدای سي چې هغه امو زما پیشګویي در اوسه غلطه سوې ده باور وکړه شهنشاه دلکشي اورېدلې مې دي وای نوی انډیوال دې پیدا کړی ده اوس خو لا نه ده کېدلی سي د څه وخت رئیس یې پېژنې د تل څخه ډېر پخوا راته ووایه مو زه ورته وایم ستا خوښه ده ورته ووایه دلي ګلزاره پر خوله خو یې یاده ته دې خپل کوښښ وکړه کېدای سي جواب یې واوسي سمه ده بل سبا د بابا په مېلمستیا کې یا شعر یا روبا امو چیرې ده ته بیا ولې دونه وارخطا یې اوی که هغې یا ول نو یا نه وایي باور وکړه خدای دې وکړي راغله
څنګه یاست الکانو ما راته ګورئ تا خپل زړه بل چا تور کړی دي په یاد دي امو خو زما مینه ده امو زه قسم اخلم دلته به ځام داسې هېڅوک نه وي چې ستا په لیدو سره جدا ونه وایي چې کاشکې یارانو دا خبرې ولې دونه ځنډوئ ونیسئ زه دستي راځم څنګه سامونو سلام کوچنیانو سلام کاکا دا بیا چیرې دی ولا کاغه اوس اخوا ته ولاړی دا ډېر عجب انسان دی ما ته ویل چې ډېرې مهمې خبرې د سره کوم او اوس بیا ورته وګوره چې ورک سو اشه دا جمرو بیا چیرې دی جمرو خو کاکا خیر کې پرېږده وروره تاسې خپل ساعت تېر کړئ جمرو زویه فکر مه کوه زه خبره مه چې هغه څه شي کوي ته ما دلته راسه وبخښئ شرط را سره وتړه بیا به تا ته یوه هنداره راوړي او درته وایي چې دا هغه نجلۍ ده د چا سره چې زه مینه ګل ارماني کمپیوټر سنټر ګرشک بازار بیا را روان دي پګلو امو دا کارتیکا ده سلام سلام څنګه یې دا بیخي نامې ده زما دپاره د پخوا په رقم چیرې دې پیدا کړه اول وارې په یو خیریه غونډه کې هغه غونډه د امیتاب بچن په نامه وه ستړي مه سئ تاسو په باطن کې یو رقم او په ظاهره بله که معلومیږي ستاسو نوم څه شی دی انتوني ګونزالېس زړه مې هم خالي دی کور مې هم خالي دی چې په هغه کې به اوسېږي یوه بختوره نجلۍ هلته وګوره ډوډۍ ورکوي ورسه کتار جوړ کړه درنو هیوادوالو السلام علیکم وعلیکم سلام زما نوم باچا خان دی مینه مې وظیفه ده یو غټ جام ته څلور خوښې لرې الف سره شراب ب بیر جیم سپین شراب دال پیپسي نه څښم زه ستاسو ټولو څخه مننه کوم ستاسو په دې مراسمو کې ګډون وکړئ امیتاب بچن په خپلو څو فلمو کې د غدار څخه هیرو سوی دی خو زموږ د هیواد هر غړی دونې بختور نه دی هغه که په ژوند کې د ځانه څه جوړوي نو زموږ تسلي او زموږ تشویق ته ضرورت لري ښایسته معصومه او د ټولنې خدمتګاره او د امیتاب بچن مینهوال هم ده دا زما دپاره ډېره ښه ده او بیا موږ بیا سره ولیدل د انځورونو په نندارتون کې کارتیکا وه انتونی ګلزنویس ابیشیک سلام په لیدو خوشحاله سوم ستا په لیدو سره داسې نه ښکاري چې ستا انځورګري خوښیږي دا لس کاله کېږي چې هره یکشنبه دلته راځم خو تر اوسه یې دونه خوند نه و راکړی
او رسامۍ هم ښه دي. زه غواړم په تاسو یو څه ووینم. تاسو زما سره راځئ؟ ولې نه؟ ته رسامي کوې؟ مور. ستا مور انځورګره ده؟ وه، هغه سرطان وه، خو بېشکه هغه ډېره ښه ښځه وه. زه باوري یم ستا په رقم. مور او لور، د مور اخري انځورګري. ته پوهېږې بېشکه داسې یوه ورځ لا نه ده راغلې چې زما د هغه نه یادېږي. زموږ خوښې یو رقم دي، زموږ عادتونه یو رقم دي، او زموږ تېر حالت هم. ما هېڅکله ښه ملګری نه درلودی. ښه، ډېره مننه. مننه. ښه شپه. ښه شپه. او په هغه ګړې ما دا احساس وکړ چې په ژوند کې په اول وارې ما رښتینې مینه وکړه، حقیقي مینه. ته خبرې پګلو چې زه تر اوسه پورې دومره نه وم خوشحاله سوی. تېره میاشت هم تا دغه ویله. الکانو زه ځمه. دونه ژر بیا ولې؟ هغه یوه ډېره مهمه غونډه ده سبا سهار. اوی بابا ته وایم رخصتي به در واخلمه. یا بې دا وارې بله کیسه ده، هغه ډېره مهمه ده. نټک مه کوه، یو ګړی خو ودرېږه. بیا کوه بېشکه. دا چې دا وایي چې مهمه غونډه ده نو پرېږده. زموږ په رقم انجن ته وظیفه ډېره مهمه یې، زه پوهېږم. ستا په لیدو ډېره خوشحاله سوم. ته رښتیا مغسې یې څنګه چې ابې راته ویلي وه. ځان ستا په لیدو ډېره خوش. زه باور لرم چې ته او ابې به ډېر خوشحاله یاست. امو اخري وصیت ولیکه، خو سبا سره وینو. دا عیب نه لري. او ماشاءالله بیخي عیب نه لري. امریتا ته رښتیا مغسې څنګه چې ابې ویلي وه. امریتا ته کار کوې؟ څونه ښه. په بل ورځ هم څونه ښه. تا او ابې باید سره یو ځای وایي. چپ څه پګلو، دا ټوله ستا غلطي ده. زما د دې فالتو خبرو د مخه ابې زما دپاره مازې ابې و، خو اوس ابې هغه هلک دی چا چې زما زړه رامات کوي، او د هغه غلطي هم نه ده ځکه چې هغه نه دی په خبر، او ما د یوې بې عقلې پر کم هغه ته خپل زړه ورکوي. امو زما خبر خو پرېږده پګلو، پروا نه لري، زه ښه یم. خو امو ته راځه کارتیکا، نن به زه تا ته خپله باغچه در ښکاره کړم. خپله باغچه؟ دا خو زموږ باغچه ده. یا دا ابې باغچه ده. ته په هېڅ نه پوهېږې، راځه. ډېر ښایسته. مننه. دا د رښتیا مو ده؟ و او خدایه. دا د څه وخت دی؟ دا زموږ د اتم صنف اخري ورځ وه. ګوره چې موږ څنګه کامیابه سو. هره ورځ به مو یو فلم کتی. ته ولې زه دروښه یم؟ دا امیتاب بچن اوه؟ 100% رښتیا. دا خو اوسنی دی اوه؟ ارئ دا چا لیکلي دي چامو؟ یو هلک دی؟ په اصل کې په اول وار چې موږ د امو سره ولیدل نو 6 میاشتې موږ په دې نو خبر چې امو نجلۍ ده که هلک. هغسې هم اوس هم چندانې فرق نه دی کړی. څه وایې؟ تاسو ټوله ډېر بختور یاست. داسې انډیوالي بختورو ته ور پیدا کېږي.
کاشکې چې زه هم دونې بختوره وای. ته یې واخله نوم دې ولیکه. څه شي؟ څه شي؟ د کلب قوانین. پګلو پرېږده. او څنګه پرېږدو یاره؟ پګلو په تا څه وسوله؟ په ما څه وسوه؟ په تا څه وسوه؟ کوم ستا د ټولو انډیوالانو نومونه دلته لیکل نو زموږ نومونه خو بغیر سره پاته نه آرامه اوسئ. پګلو ته پرېږده. پروا نه لرې ابیشکه، دا واخله. زه اوس خپل نوم دلته نه لیکم. یو څو ورځې صبر وکړه، یو ورځ به داسې راسې چې پګلو به خپله راته وایي چې خپل نوم دې ولیکه. او پګلو دا د بیا کل زه بیا خو به زه پګلو ته دې را دا خو ته وړې. هلته ور داخلېږه نو زه لانه څه وکړم؟ دا بیا دپاره وجنګېږه. څه شي؟ و خو هغه زما سره مینه نه کوي. ته مې نور سره کوې؟ و د هغه په زړه پوهېږې؟ و تر کارتیکا یې ډېر خوشحاله ساتې. و ته تر هغې ډېر هوښیاره یې، و تر هغې ډېر مینه ناکه یې. و تابې غواړې؟ و نو ولې دونه ژر لاس ځینې اخلې؟ بهار عشق پر خلو خو یې یاده، خو ته دې خپل کوښښ وکړه کېدای شي جواب یې اوسي. په اول قدم کې ابې په دې پوه که چې امو یو هلک نه دی. امو چیرې ده؟ هغه ده. دا امو ده؟ دا د هلکانو سره چیش کوي؟ شله کوي. ستړی مه سې. سلام. زه بخښنه غواړم ګرانه، زه خبره وم چې دا ستاسو ملګرو مېلمستیا ده. پروا نه کوي. او زما ته ډېر یادېدلې، نو ما زه مې در سره لیدل. مننه. د خدای په امان. دا اوس امو ده؟ زما خدایه، دا خو نجلۍ ده. راځه راځه چې شله وکړو. سمه ده، زه ځم شله کومه. امو راسه وم راسه اوی راسه. یا مشران ویلي دي چې د نارینه د زړه لاره په نس کې تېرېږي. ستړی مه سې. څنګه یې؟ سخته ښه بوی دی. دا ستا لپاره دي. ته څنګه یې؟ ښه یم. ابې راوغوښتل نو زه څه وکړم؟ څو کاله یې کېږي چې کار کوې؟ خاله دغه 2-3 کاله کېږي. او ډېر ښه. وبخښئ. اوی کارتیکا لورکۍ ته خو هېڅ نه دي خوړلې. بیخي نه، که مې یو بله ګوله وکړه نو زه به پټه اوسم. یوه ګوله لا وکړه، هیله کوم. خوند یې نه وکړي. رښتیا وایم ته ډېر ښه کتغ کوې. مننه. دا خو ښه خبره ده، د هر نجلۍ باید کتغ زده وي. څنګه کارتیکا؟ نه پوهېږم خاله، زما مور خو ویله چې زه د دنیا اولنۍ نجلۍ یم چې اوبه راسه سوځل کېږي. زه ډېره بخښنه غواړم، زه کتغ نه سم پخولی. څه وکړم؟ پروا نه لري، زما ډوډۍ پخول والا نه ده پکار، زما خو ته پکار یې. زه به تا ته اشپزان په قطار ولروم. رښتیا درته وایم ګراني،
هغسې ما رالک چې د امو سره واده وکړي نو هغه به ډېر بختور وي. ته د امو سره واده کوې نو مخامخ ووایه. امو خو زما د ورېندارې پر رقم ورېنداره؟ ولې خور؟ و دغه تا چې وویل. وبخښئ. رښتیا وایم خاله د امو واده ور وکړه. رښتیا هم خاله او د هغې دپاره ښه هلک زه در پیدا کوم. درد مه دروله یاره. ما ته درد نه راځي. زه ساري سکتغ پخوم. زما ډوډۍ پخولو نه ده په کار زما خو ته په کار یې. خاله د امو واده ژر ور وکړه. خاله د دې دپاره به زه ښه هلک در پیدا کړم. څومره ښه لړکۍ څومره ښه کارتیکا. ارام اوسه امو دا خو ماز دوم قدم و اوس نو اخري قدم دی. دا بې کلیزه اره پګلو. سلام. سلام. کارتیکا یو ښه نامي پلان دی. په شنبه دا بې کلیزه ده او د شنبې په ماښام پر 9 بجې د امو کره یوه حیرانوونکې مېلمستیا ده. واه دا خو ډېر ښه دی. نو زه ابیا هلته درولم. یا که تا چیرې د امو کور وښوي نو بیا پوهېږي اوه نو ته کیک راوړه ښه او پر وخت راسه. سمه ده. سمه ده. سمه ده. پګلو. او زه باید چې وایم تاسو دواړه. زه خبره یم. فدای شک زه درته وایم چې پلان مو 100% کامیابه دی. کله چې هغه زما کور ته راسي او وګوري چې ابې نسته نو دا اول زنګ ابې ته وایي. مېلمستیا به د دفتر په 14 منزل کې او هلته یوه شبه کم کار نه کوي. بلې ټینا اورې نه کارتیکا هغه ته زنګ والی سي او نه ابې کارتیکا خو ته. که ابې کارتیکا ته زنګ وروالی نو بیا په کیسه کې مه کېږدي. موږ کارتیکا ته وایو چې هغه دې ابې ته ووایي چې زه یوه مهمه غونډه لرم. سمه ده کارتیکا. ابې زه باید چې ولاړه سم ډېر ناوخته دی. سمه ده بیا سره وینو. د خدای په امان. ارې هیله کوم مه ځه. زه باید چې ولاړه سم ابې ډېره مهمه غونډه ده. هیله کوم. ارې نن زما کلیزه ده څوک کار نه کوي. زه ډېره بخښنه غواړم ګرانه خو زه باید چې ولاړه سم. جواب ورکړه. بلې بابا دفتر ته دا وخت. سمه ده. عجبه ده د چک د امضا کولو دپاره یې دفتر ته وغوښتلم لیکن د چک کتابچه خو په کور کې ده. امو مالته ده. و حیران شوې. ابیشک ورک ستاسو دپاره راواستوئ او ویلی چې د چک کتابچه په کور کې وه. تا بیا و دفتر ته ولې نه راپرېښوي چې مېلمستیا ته راسي. هغه د امو په کور کې چې وه په د اخر کې مېلمستیا واوښته نو زه دې ولې نه خبرولم. ډېر تغیرات راغله. تا ته مو نه سوی ویلی هېر مو سوه. داسې وګڼه چې زما مېر سوه. کښېنئ په ناسته به خبرې وکړو. ته ما بې غواړې او زه هم. هغه خان دی پیسې لري او پیسې نو څوک نه غواړي. زه خبر وم چې ته د ابې سره نه د هغه د پیسو سره مینه کوې. یعنې ته یې نه کوې؟ بیخي نه. میلې کول پر شارک سپرېدل سیاحت کول د دې پیسې څوک ورکوي؟ ستا دوه ښه ملګري دي اوه خو بیا هم تا پګلو نه ابې دې خوښ کوي. ولې؟ ځکه چې هغه خان دی. یا لطفا خو موږ کې څوک هم کوچنی نه دی. ته څه فکر کوې چې زه په هېڅ څه نه پوهېږم؟ د هغه یوازې ډسکو ته در غوښتل ډوډۍ ورته کول او حیرانوونکې مېلمستیا. یوه خبره په سمه واورئ زما او د بیا د پیسو په منځ کې د راتګ کوښښ لا مه کوئ. اول خو دا یو ښه نصیحت وبلئ او یا هم اختار.
څوخته بې شرمه وه هغې دا جرأت څنګه وکړي چې داسې خبرې وکړي د هغې به زه خوله ورماته کړم د خولې ماتولو خبرې مه کوه تا خو څه ورته ویلي لا نه دي وا تا نه ډېرې خبرې وکړې وه پګلو آیا موږ په رښتیا د ابې ملګري یو که د هغه د پیسو یو دا اوس ته څه وایم و راځه چې بیا په خبر کړو سمه ده کا یو مطلبي ده هغه ستا سره نه ستا د پیسو سره مینه کوي تاسې دا هر څه ولې کوئ موږ خبر یو چې دا عجبه ده خو عجبه نه ده زه خبر وم ها ته خبر وې کله چې کارتیکا ماته وویله چې تاسو ماښام داسې نټه کوئ هغه وخت عجبه وه څه شي چې ستاسو کارتیکا نه وه خوښه نو ماته به مو ویلي وای د هغې په دفتر کې بیا اختار څه منه موږ اختار ورکوي مسخرې پروا نه لري خو دا چمچهګیري ده هغه خره دروغجنه ده بس که پګلو زه د کارتیکا پر ضد یوه خبره هم نه اورم ته باید چې واورې هغه ستا وینه څښي بس که پګلو ته نه یې په خبره هغه مور بس که چې درواغ مو ویل نو یو بل درواغ مو ویلي وای کارتیکا و پیسو ته ضرورت نه لري تاسو در حد واوښتلاست ابې د نن سبا د کوچنیانو دغه مشکل دی ښه نصیحت ته غوږ نه نیسي که دې بیا یو بیاکلي وکړه نو د خاورو سره به دې سم کړم انجلي ما یوازې مه پرېږده انجلي ما یوازې مه پرېږده انجلي انجلي زه به بې له تا مړ شم انجلي ما یوازې مه پرېږده انجلي اوه یاره خبرو ته خو مې پرېږده انجلي مسخرې پروا نه لري خو دا چمچهګیري ده بس که پګلو زه د کارتیکا پر ضد یوه خبره هم نه اورم تاسو در حد واوښتلاست کاوه دا بې زنګ دی پګلو لیونتوب مه کوه زه لیونتوب نه کوم زه خو چمچهګیري کوم اوه اوف ابې پګلو تشناب ته تللی دی څه شي ورته وایمه ابې یا هیڅ هم نه مبارک دې شه ابې پوکیټ ته ځې واده کوي څه شي دا بیا څه وخت ته نو څه خبره ته خو زما سره نو هغه بیا پوکیټ ته ولې ځې ونه هغه پوهېږي چې دلې موږ واده ته نه پرېږدو موږ یې ورغوښتي یو دا د بیاکلانو پوښتنې ولې کومه موږ نه ولې ورغواړي هغه خو زموږ څخه هغه دی ځغلي اوس به څه کوو اوس به څه کوو د دې جواب روم ته راکړه پګلو یو نظر دی که د هغه سره کارتیکا و نو بیا نو څه پروا لري زه نو د هغې څه بیریږم او خدایه چیش څه کیسه ده کارتیکا چیش هغې خو به لیدلي نه یو ته چې وایي زه نه ځینې بیریږم د کارتیکا څخه وایي ښه دلې را روانه ده اوس به څه کوو ته ډېر ذلیله یې یاره هلته مې دونې بې عزته کړې لا نه یې پوه سوی چې ته میدان ته لا په پاکر پسې راغلې ته څه فکر کوې چې دلته به خلک ستا خبره ومني
ته به دلته نورم بې عزته سې. څونه بد وا نه کوي یو چینایي مردارخور فقیر په پښتو ژبه دغونه ډېر بې عزته کوي. هغه ستاسو بې عزتي وه. ما ستاسو دوه صفت کوئ. موږ خبر یو چې ته چیش کوې. زه خو واده کوم. تاسو دوه دلته چیش کوئ. موږ ابې راګرځو. ښه ته چې وایې بیا به ستاسو خبره ومنې. ولې نه منې؟ موږ د 14 کالو انډیوالان یو. 14 ساعته د مخه د منځه ولاړه ښاغلې بوټ پاکه. استغفر کارتیکا د هغه یې وخت دی. ځان سم که. اوس خو هغه مازه ستا غږ نه اوري. سبا به د ده مخ ته لا نه ګوري. استغفر کارتیکا ته ولې نه پوهېږې؟ ابې زموږ ملګری دی. ابې ستاسو ملګری نه دی. ابې زما غلام دی. چې شي زه چې هغه ته هر څه وایم دی به هغه کوي او تاسو د هغه پر بازۍ خوند واخلئ. څه شي؟ دا څه شي؟ دا جرات څنګه وکړئ؟ خو ابې د هېچا غلام نه دی. ښه څوک وو؟ او خدایه کارتیکا ولاړه سه. او خدایه کارتیکا راکښېنه ونیسه. دا لږ چې راکښېني. پګلو راکښېنسته. کارتیکا اوبه مننه. د دې یاداشت لږ چې تللی دي. کارتیکا پلستر ته خوش سوې. مننه. 100% یاداشت تللی دي. چا څه پګلو مبارک دې څه. او خدای یاداشت یې راغلی. زه چیرې یم؟ ابې چیرې دی؟ زما تیاره خو لاړه. څه شي؟ په ریموټ مې بندي کړي دي. ګوره کارتیکا ابې یو ډېر ښه هلک دی. هغه زموږ تر ټولو ښه ملګری دی. ته د هغه سره واده نسې کولی. تاسو دوه څوک یاستې ما راګرځوئ؟ تاسو زه تښتولی یم. تښتولی؟ تاسو څه فکر کوئ چې پولیس به تاسو پرېږدي؟ پولیس؟ ستا خو ستاسو کار خو وسو. ما بس ته خو به حتمن ځئ. خو که مې چیرې وسیله کوي نو ما زه د 1 کال سزا درکوي. موږ ته تښتولې نه که ځې نو ولاړه سه. مازې پولیس ته مه ورځه او ابې ته مه وایه. هغو ته خو حتمن ورځم. سمه ده اغلې کارتیکا که ستا تښتولو ته دغونه ډېر زړه غواړي نو زه بیا څوک یم چې ستا راګرځوم. څه شي ته چیشکې؟ دا ته چیشکې؟ پګلو چیشکې؟ مبارک دې سه اغلې کارتیکا ته تښتول سوې. ټلیفون دی ځان خو دور ته راځي. بله پګلو بله ابې پګلو کارتیکا اوای مې داسې راغلی. ښه نه دې راغلی؟ په کیسه کې مه کېږه یاره موږ اوس تصویر ځو. سمه ده ښه دی. ښه نو په مخه دې شه. خدای په امان. څه کیسه ده؟ بیا کلي مه کوه ابې. پیږې څومره دې سوي
واده خو ډېره غټه فیصله ده هغه به بیا فکر پر کوي که چیرې داسې وای نو هغې ما ته حتمن ویله زه درته وایم 100% یو څه په سوي دي موږ باید پولیسو ته زنګ ووهو پولیس خط ورته ولیکه کنې نو کنیا نو څه شي کور باندې پاکه یې زه نه تخنیږم تازه اخر دې ته مجبوره کړم په دې کې څه شي دي اټم بم دی ماته درد راځي اوس نو زه تا مجبوره کړم چې سخته سزا درته ورکړم څه شي د رام ګوپال ورما آت فلم ټول فلم در باندې ګورم څو واره در باندې ګورم ګران ابي واده یو ډېره غټه فیصله ده او زه نه غواړم چې دا قدم ستا سره پورته کړم زه چې میدان ته درتلم نو په زړه کې مې دا یوه پوښتنه راګرځېده چې آیا زه ستا سره مینه کوم جواب یې یا دی زه نه غواړم چې په ژوند کې سودا وکړم خدای دې وکړي چې ته ما درک کړې او بل زما انتظار مه کوه ځکه چې زه بیا هېڅکله نه راځم ابي یو څه خو وایه هغه بیرته راځي بیرته بیا ولې راځي ځکه هر هغه شی چې هغه راګرځوي کیدای شي پرېږدي ولې پرېږدي هر څه چې کېږي په هغه کې د چا خیر وي ځکه هر هغه شي چې دا یې راګرځولې ده هغه یې د ټولو د خیر دپاره راګرځولې ده کیدای شي زه د هغې وړ نه یم کیدای شي زه د هېچا وړ نه یم بیا کله راځئ راځئ چې ځو چیرې زه باید نشه وکړم ګرانې زه راغلم یادېدلم دې او زما هم یادېدلې ستا دا خط څونه ښه تاثیر وکړي ابې ته یېره کړې او سبا دا موږ سره یو مینه ناکه لیدنه کوي وا ما ورته به هم یو مینه ناکه ډوډۍ وخورو چې شمال هم راته بلې نو ده د چرګ غوښې او نخود سمه ده مې وخوره نو زما یې پسه سمه ده وبخښه وبخښه آیا ته خبر یې چې دغه نخود تر هر څه ډېر پروټین لري ما په یو کتاب کې لیدلي وه او دا چې ته دلته دونه ډېرې شپې پاتېږې نو ته خو پروټین ته ډېر ضرورت لرې
ډېر څه ویې خوره ګرانې. سلام کاکا. څنګه دی؟ تر سبا پورې سمیږي. زه بیریږم لورکۍ. مې خرابوه. په 2 ورځې کې به یو بل نجلۍ تا ته در معرفي کړي. یا لورکۍ، دا وار بله کم خبره ده. تاسو فکر مه کوئ، زه یو څه کومه. سمه ده. زه تشناب ته ځمه. امو سبا سهار راځي، تر هغه وخت انتظار وکړه. زه باید چې اوس ولاړه سم. چا درته وویل؟ چا درته وویله چې دونه اوبه وڅښه؟ ته دوې خوښې لرې، یا خو زما لاسونه را خلاص که او یا ما دغسې پر چوکۍ بوځه. اوه خدایه، سمه ده، یوازې 5 دقیقې. که ته په 5 دقیقې کې نه راووتلې نو بیا زه هلته درځم. بیا هم چې ته په هر حالت کې پر ما فرق نه لري. او که دې د راوتلو پر وخت ما بیدار وکړه نو په دغه دې پر دستار باندې وامه. وقت پوره سو. ته اوس راوځه که زه دننه نوځم. وبېرېدلې؟ زه ستا څخه نه بیریږم، سمه ده؟ یو څه لږ چې بیریږم. بالښت هغه نه دی. یو دانه بل. او توس؟ یخ، یو څه پاک ټوکر. دا خو پاک دی، په دې نو څه سوي دي؟ اوبه بیا څوک راوړي؟ وایې تښتوونکی زه یم که ته؟ زه دې تښتولی یم؟ مېلمه پالنه خو به مې کوې؟ ما ته خوب نه راځي. و ما ته خوب نه راځي. سمه ده. ما ته خوب نه راځي، ما ته خوب نه راځي. پګلو زه هم ټلویزیون ګورم. چیش دی؟ تو مو یاست.
دا ته څه کوې ابې؟ د سهار 8 بجې دي. ډېر زور غواړي عمو، څوک ډېر غمجن یې. نو یو کار وکړه، یو ګیلاس شراب ما ته هم راکړه. زه هم ډېر غمجنه یم، ستا پلار هم غمجن دی، په ګلو ته به یې هم ورکړو. دا هغه کیسه نه ده عمو چې څوک در څخه ولاړ سي نو څوک ډېر یوازې کېږي. په زړه کې پرېږده، ته نه به پوهېږې، ستا زړه نه دی مات سوی. یو ورځ درته وایم، هېچا ته به نه وایې. یا زه به پوهېږم ابې، زما زړه مات سوی دی. چې شي؟ څوک دی؟ ولې دې نه راته ویله؟ ما نه غوښتل چې تا پریشانه کړم. ډېر زور غواړي اوه؟ بیخي ډېر. بله ښاغلی ګوپتې، کپور خبرې کوم. بله وایه کپوره. زموږ ډله غواړي چې تاسو سره په میله کې ګډون وکړي. هغه غواړي چې ته یو بل ملګری هم د ځانه سره ولرې، په دې خاطر چې دا جوړو میله ده. اوه ارڅه سمه ده، زه اوس په هند کې یم، چې درغلم بیا به یې ورسره ووینو. سمه ده، په مخه دې شه. زه یو څه کالي غواړم. ولې؟ زه یوازې دغه یوه جوړه کالي لرم. چیش؟ په دې کې چیش دی؟ خپله یې وګوره. واده ته روانه وې که لمبېدو ته؟ وا سمه ده سمه ده، زه ستاسو کور ته ځم، یو څه کالي درته زما راوړم. څه شیان په کار دي. لیست یې ولیکه: شامپو، روغن، د غاښو برس، د غاښو کریم، د مخ لوشن، کریم، سفیده، فیس واش، صابون، لبسرین، باډي واش او ټیش پیپر. صاحب دا شیان د چا دپاره وړې؟ د ځان دپاره. صاحب نو در مخه دې کله وړله؟ نه مې وپکار سوي. صاحب رایدام ساجي پلاستیک دې ور واچوه. په مخه دې شه. لا 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 لا. ارے بچه سلامت، یو تاج محل خوراک. اوس تا شاهجهان راغلی و. صاحب زه شوم د یوې نجلۍ کیسه به یې. دا ته څه ناکه چټیات وه؟ اوی صاحب هغه خو ستا کور دی، او که خدای نه ستا په کور کې یو پېښه وسوه نو زما ده بله.
وای خدای او خدای ستړی مه سې ښاغلی کوربالي ورته وګوره برایم اخته زما یوه دښمن دغه عورته زما د وژلو دپاره استولی یم دا خنجر دې ته ځان سره راوړی لیکن دا خو وژونکی قاتله هر څه چې بولې و نو بیا دا شیان د چا دي دا زما د ملکي دي امریتا لیکن دا خو غریبه ده اوس ملکه ده شوی باچا ژوندي دي یاست زه خبر وم چې تاسو یو دلیل نه یو دلیل حتمن لري د کریې تاریخ نه دی کوربالي صاحب بلې زما دښمنان د دې ښار په کنجو کنجو کې پټ دي بلې و تاسو د دې شیانو په کیسه کې مه کېږئ یا صاحب خو تاسې پر ځان پام کوئ باچا سلامت او زما کرایه بیا بل وخت پسې راځم ملا ماتې قاتلې ژوندی دی ملکې زموږ لوړ باچا ښاغلی پرتاپ سینګ دی ژوندی دی وساتل شو خو په موږ دوو کې باید یو څوک نه یو څوک د دې سره حتمن ورسره وي تر څه وخته پګلو تر څه وخته دا علاقه ته لیونی شوې هغسې دا پولیس ته ورځې که نن نه وي نو سبا خو به یې لیکه یوه ما اوس لابې ولیدی هغه په ډېر بد حالت کې دی موږ دا هر څه د چیش دپاره وکړه د هغه د ژوند سمولو دپاره وه خو موږ هغه برباد کړئ اما هغه پولیسو ته ځي الهی که په کیسه کې مه کېږه زه بیا نور نسم ځورولی اما هیله کوم ما ته یو څه وخت راکړه زه یو لاره جوړوم ته یو ساعت دلې کښېنه زه د دې کالي راوړم کارتیکا رای پروپرایټر ګل ګل هرمانی سلام کارتیکا روپل خبرې کوم تا ته مې څو واره زنګ در ووالی خو ته نه یې هیله کوم ژر بیا زنګ راووه اغلی زه د سیشور د فلمونو دکان څخه خبرې کوم د امیتاب بچن 15 دانې فلمونه ستا څخه دي سبا سهار زه یو نفر درسته لطفا په لاس یې ورکړئ بلې کارتیکا بیا روپل یمه تا ته مې څو واره زنګونه در وواله خو ته بېرته زنګ نه راویې ته اوس چیرې یې که ستا کار چیرې خلاص سوی نو هیله کوم زما رسامي بېرته راکړه په یو څو ورځو کې زموږ نندارتون دی او بل په خاص ډول هغه د مور او د لور رسامي ته پوهېږې یو ډېر غټ ګیراک مو پیدا کړی دی نو هغه رسامي ډېره مهمه ده نو هیله کوم بېرته زنګ راووهه د خدای په امان روپل الوی وبخښه مننه
ابي څنګه دی؟ تاسو دا څه ولې کوئ؟ هغه ستا سره خوشحالي نسي لیدلی. هغه یوازې زما سره خوشحالي لیدلی سي. تا د هغه حالت لیدلی دی؟ ته ولې د هغه سره مینه کوې؟ ځکه چې هغه ښایسته دی، په زړه پاک دی او یو ښه انسان دی. په دې خاطر زه هم په دې خاطر د هغه سره مینه کوم. او که چیرې هغه خان هم دی نو دا بیا څه ګناه لري؟ تا ته در معلومیږي چې ته به هغه خوشحاله وساتې؟ زه خبره یم چې زه هغه خوشحاله ساتلی سم. هیله کوم مایله کامو، زه چاته هېڅ هم نه وایم، پولیس ته هم نه. موږ که څه مو هېڅ وخت ښه دوستان نه سوو، خو لږ تر لږه د ابې دپاره خپله دښمني خو هېرولی سو. امو ستا په زړه ته به نه لوېږي امو ما تا ته نه ویلي چې زما سره دښمني مه کوه؟ بچه سلامت، تاسو خو به ښه یې ساوه؟ ما ستاسو ساتنه کوله. مننه. ووایست چې زموږ لوړ باچا ښاغلی پرتاپ سینګ دی؟ ژوندی. زه ځم باچا سلامت، ډېره زیاته مننه. ونیسه امو، زه به تا ته یو کیسه وکړم. یوه انجلۍ وه چې یو ورځې د یوه خان په باره کې یوه مقاله ولیدله او د هغه د ښکلولو پلان یې جوړ کړ. د هغه سره د مخامخ کېدو د مخه یې د هغه په ټوله معلومات او ژوندلیک ځان پوه کړي او د یو پلان سره سم دې په هغه باندې ځان ولیدي. ته راته ویلی سې چې هغه انجلۍ څوک ده؟ کارتیکا؟ یا ځکه دا هر څه چې کېدله هغه وخت د کارتیکا په نامه انجلۍ ولنه. څه معنا؟ معنا دا واخله، پاسپورټ، د بانک کارت او لیسنس 2 میاشتې لنه کېږي چې جوړ شوي دي. نو بیا دا څوک ده؟ هر څه کېدلی سي او هر څوک کېدلی سي. امو ته پوهېږي چې د دې څه معنا؟ دا داسې یو کیسه لري چې زموږ څخه یې پټوي او که په هغه کیسه موږ خبر سوو نو بیا موږ خلاص یو یاره. اوس زما مثالي معصومیته په هغه کیسې سره موږ دا ښکېلولی سو او بیا نو دا پولیس ته ورتللی سي او نه هم ابې ته. زما خدایه، نو بیا موږ څه کوو؟ ته ورسه د ابې سره واوسه. سمه ده. او دا نور ته ما ته راپرېږده. ښه دی. سمه ده؟ ښه دی. ډېر ښه. لاس راکه زویه، لاس راکه. او وای جمرو دلته وګوره، دلته وګوره. سلام کاکا. سلام لورکۍ. جمرو اخر ستا خبره ومنل. او وای کومه دی لورکۍ؟ د پلار سپی و، مور یې سپی و. ته خو پوهېږې دا د سپي زوی دی. مسخره وه هغسې ما ستاسو دوه دپاره یو تحفه راوړې ده. ښه؟ کله چې ابیشیک کوچنی و نو هغه ډېر مینه ناکه و. کلیزه دې مبارک شه. الله راسه زما زویه که راسه ابیشیک په غټوالي هم مینه ناکه دی. مشکل مازې دا دی چې اوس مازې د هغه سره انجونې مینه کوي
او دی د نجونو سره. دا درواغ و. ښه زه نو درواغ وایم. راځئ چې ویې وینو. ابي ته ډېر ښه یې. ته هغه انسان یې چې هر څوک پوره عاشق کېدلی سي. ما او تا چې سره یو ځای و نو د ډېرو قصد راکېدی. ابې ته به هر څه کې پرایه. مطلب مې دا دی چې تر تا شا لږ ما په ژوند نه دی لیدلی. زه بخښنه غواړم. ما ستا شان غلا کړې وه نو تا خو زما زړه غلا کړې وه. خو زه رښتیا وایم زه اوس هېڅ شی نه غلا کوم. ابې خو هغه په زه ډېره پاکه وه. ابیشکه زما زیدون دې درته وایم چې ما ستا په رقم ښایسته او خوش اخلاقه انسان هېڅ ځای نه و لیدلی. ستا په لیدو به ما همیشه فکر کوئ ته ما کامیابۍ ته رسوې. څه په وایي سمه ده. او پیری لا ستا څخه بخښنه غواړي. ودې لیدل ما نه و درته ویلي هغې زما سره مینه درلوده. او د پیري سره هم. ابې ته ماته یو څه شان راوړلی سې؟ ته خو پوهېږې چې زه څه وایم. زه ځم ابې خو هېروایه مه ښه. هېروایه مه ښه. ښه روینیان دواړه دې وروینې روینې. څه بخښنه غواړم. ډېر ښه دا څونه ښایسته عکاسي وه. اوه او زوی که دا رقم یو بله سي ډي ام لرې نو ما ته حتمن اوس سمه راکړه. ده زه یې بیا راوړمه. سمه ده لورکۍ په مخه دې سمه ده. ښه کوه ولې نه. اها ولې نه په مخه مو ښه. د خدای په امان. خدای ابې 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 خدای دا بوسه راځه. ابې بیا دلته څه کوې؟ زه له څه خبر یم. راځه زه له څه خبر یم. لانا راځه. او خدای څنګه ده؟ ما دا غږ واورېدی لکه د کارتیکا ده. تا د کارتیکا د روسه لاندې دی راکړې؟ ځه پرېږده پرون هم راغلی وه. هغې زما د ټولو پخواني نجونو سره مرکې کړې وې. پسخان یې پولی و. ته دغسې وبوله. د هغه وروسته موږ دواړو قهوه وڅښله. نو یا یاره د هغه راهیسې زه د امو په باره کې فکر کوم. ښه یا زما مطلب دی چې زه باید د کارتیکا په باره کې فکر وکړم. یا بیخي نه. چې چیرې ده څه شي کوي د چا سره ده. څوک کارتیکا یا امو. ابې ابې ټي وي بند کړه یاره. دا ښه فلم دی. ته خبر یې چې امو د یو چا سره مینه کول. د چا سره؟ نه دې راته ویلي. کېدای شي چې هغه زما سره مینه کوي. ته لیونی سوی یې او یا هم ستا سره؟ نو ستا بیا ولې دونه خوافه بده ده؟ دغه خو مشکل دی چې زه هر وخت د هغې په اړه فکر کوم. څه شي؟ د هغې ژوند دی هر څنګه چې تېری تېر دي. زما تر اوسه کارتیکا یادېږي. څه شي؟ زما مطلب دی هم زه وایم باید چې ومې یادېږي. سودای سوی
اوه پلان امو یوې مینه ناکې ډوډۍ ته در وغواړه د هغې سره ټوله شپه کښېنه که د چیرې یو وار هم کارتیکا در په یاد سوه نو کارتیکا او که نه سوه در په یاد نو امو سلام واه مننه رضا شراب اوکې سره که سپین سپین نوشی جان نوشی جان نو نو شایسته یه خبره درته وکړم چه شي زه ځان ډېر بې عقل بولم ولې زه داسې په ښه کالو کې راغلم زه یو خبره درته وکړم څه شي زه هم ځان ډېر بې عقل بولم ولې ته داسې په ښه کالو کې راغلې زموږ په دوو کې مې دغه عادت خوښېږي څه شي ته پوهېږې موږ ته یوازینۍ نجلۍ یې د چا سره چې زه په ساعتونه کښېنستلی شم بې له خبرو او بې له دې بیرې چې زه به تا دیغ کړم او یا به ستا څخه دیغ شم او څومره ښه ته غټ سوی یې بې او یاره نو څه کوې د 2 جوش انجونو وروسته وبخښه د 3 جوش انجونو وروسته چې زه غټ نه شم نو څه وخته غټ شم دا رښتیا دي یو څه نور څښې و د هغه خره نوم څه شي و هغه بیا کله هغه ستا زړه چې در مات کوي په دې کې د هغه غلطي نه ده نو هغه ته ولې پرېښولې هغه زه نه یم پرېښې نو ما هغه ته ویلي نه دي ولې د بل چا سره مینه کول خو ته نو ټوله ژوند په ژړا تېر کړم زه تا لرم پګلو لرم مور لرم ستا پلار لرم دفتر لرم ژوند موږ ته دومره ډېر څه راکوي او موږ مازې د یو کوچني شي دپاره وژاړو څه شي ستا څخه زه ډېر څه زده کوم راته ووایه څه شي د هغه نوم یا تا د هغه سره چیرې ولیدل ستا په ژوند کې خدوال کوان سته پګلو خو به نه یي یا او صحیح سو اوکې زه باید چې ولاړه سم مه ځه هیله کوم مه ځه امو زه د سنیل په رقم کېږم انجلي مه ځه هیله کوم مه ځه انجلي ما یوازې مه پرېږده انجلي هیله کوم انجلي ما یوازې مه پرېږده انجلي ارئ امو ارئ ما خو مسخرې کولې ارئ زه د رشاګو نه سنیل کېږم پګلو انجلي زه خبره یم چې ته انجلي یې
و دا انجلي د پګلو د سنیل انجلي ستا په یاد چې هغه دا څنګه نیولې وه او زارۍ ورته کولې ماما پرېږده انجلي هغه په ژوند چاته انجلي نه دي ویلې څه وایي نو دې خبرې ته زما ولې نه دي پام سوی واه امو ته ډېره هوښیاره یې مننه اوس یم دا په غوږو اورې په خوله نه سلام روي ښه یم ساقي خانه وتړه هغه پرېږده سنیل چېرې دي هغه اوس دلته نه راځي پخوا خو هر ماښام دلې راتلی اوس هر ماښام خپل مرستندویه ګروپ ته ځې مرستندویه ګروپ و سلام وبخښئ اوله ورځ مو ده نوی غړی یې غړی د شرابو مرستندویه ګروپ د څو کالو څخه په اخته یې په څه شي په شرابو یا شرمېږه مه زه هم د 5 کالو څخه په اخته وم خو چې دلته رالم پر مخ مې پرېښول که زه چیرې په شرابو اخته یم نو زه دننه ورتلی شم ولې نه نو بیا خو زه ډېر ټینګ په اخته یم زه خو ګر سره د یو بوتل سره بېدېږم او د بل بوتل سره راکښېنم کله چې هغه زما سره وي نو داسې فکر کوم چې په ژوند کې هېڅ غم هېڅ ژړا او هېڅ اوښکې نشته او کله چې یو غړپ زما تر غاړې وځي نو داسې فکر کوم چې نوی لمر راخیږي هو زه پوهېږم ورسه بیا سره وینو هغه سیمې ته چیرې ځې زه غواړم چې استراحت وکړم هلته ټولو شراب څښل ما ویله چې زه به م یو ګیلاس وڅښم هېڅ نه راکېږي زه شرابخانې ته لا ورغلم خو بیا ماته ستاسو مرسته او ګرانښت را په یاد سو بیا مې نه دي څښلې مننه سونالي ډېر ښه ته ډېره تکړه یې او اوس نو زه تاسو ته زموږ یو نوی غړی در پېژنم ښاغلی ګورودیو سلام زما نوم پریش دی او زه یو شرابي یم ښایي چې دلته څوک په نشه کې نه دي راغلي کنې نو په یوه وار یو ځای ټول سلام نه سوی ویلی و اول ما دا فکر کوي چې د شرابو مرستندوی ګروپ یو داسې ګروپ دی چې هلته خلک یو د بل سره په شرابو څښلو کې کومک کوي په اولو ورځو کې یو څه زور غواړي خو ته کوښښ مه پرېږده سمه ده زما نوم پریش ګورودیو دی او زه ډېر شراب څښم مننه سونیله اوس ته د ځان په باره کې یو څه ووایه زما نوم سونیل دی او په دې 2 اوتو مې د شرابو څکه لا نه ده کړې زه نن ستاسو سره خپله کیسه شریکومه د شرابو څښلو څخه مخکې زما ژوند ډېر ښایسته و زه د پوهنتون رئیس ومه په ورزش کې ډېر ښه ومه په درسو کې ډېر ښه ومه او بیا زما و ژوند ته انجلي راغله انجلي یوه ډېره ساده او پټه خوله ګرځېدونکې انجلۍ وه او کله چې ما هغه وپېژندل هغه ډېره پامیده وه د هغه تر څنګ ښایسته هم وه د هغې ورزش باسکټبال د موټرانو مسابقې او هر هغه شی خوښ و کوم چې به زما خوښ و د دې طبیعت هم خاص زما په رقم و د دې په لیدو به زما سهار راشروع کېدی او د دې په لیدو به مې ماښام کېدی خلکو به ویله چې زموږ ډېره ښه جوړه ده تاسو پوهېږئ او بیا یو ورځ هغه ولاړه بې له څه ویلو
ما خپل انډیوالان پرېښول، هر ځای به ناکامه وم. په ژوند کې مې د هر شي څخه بد کېدله او ما شراب څښل شروع کړه او بیا زما هغه ډېره یادېږي یاره. ګوره چې زه یې ولې یوازې پرېښولم، زه نه یم خبر. بله سلام. تا ښه ویل، دغه زموږ کارتیکا انجلي ده او یوازې دغه نه، انجلي زموږ کارتیکا ده. ته پوهېږې کارتیکا انجلي کارتیکا. اوی نوره ته وایي یاره. اوی یاره زه د هغې کور ته ځم. څه شي رښتیا؟ وجنجلم، ادرس یې راڅخه دی. سمه ده؟ د خدای په امان. د خدای په امان. امیتا راځه، دفتر د مشرانو غونډه جوړه شوې ده. دستي درځم. مولچند نهاټا سخته خره چوپتیا ده. نه بل هغه ما تاسو ته چې زنګ راولی و، ستا د نامه څخه نه لوېدلی دی. په معنا یې پوه سوم چې زه مړ سم دغه وایه وه. ته اوس چاته ګډې؟ دا څوک دی؟ بل هغه ټلیفون. ستا خو سر دی، راسه لاس یې ورمچ که. درغلی به وای، لاسونه به مې هم ورمچ کړي وای، خو څه وکړم بیا زور غواړي، بیا نو مجبور وم چې لمبېدلی وای. او وای ولمبېږه هغسې په دا بسته کال نه یې لمبېدلی. څه شه دی اوس په چیش پسې ګرځې؟ او لګېت پسې ګرځم، سګرېټ په لګوم. سګرېټ دغه دی، ونیسه. هلته وی او وی لګوه، نه دې سوځم، ونیسه. خاوند او میرمن ګوره غلط فکر ونه که. ښه ورځ ولرې. اوبه څښې؟ بله یا مننه. چای؟ بله. او وایم چای څښې که یا؟ نو خو ورته ویښه زه سمه ده. ماته هم راوړه. ماتم اوس ووایه. بل هغه زه ستاسو سره د انجلي په باره کې خبرو کولو ته راغلی یم. د هغې بې شرمې نوم مه راخله، هغه زموږ دپاره وختي لا مړه سوې ده. اوی زموږ د ولې پوښتنه که؟ ورسه د پروفیسر ماتریال څه پوښتنه وکړه، د چا سر چې دی خپل ځان بدنامه کړي. پروفیسر ماتری 202 الووا اوتاک وینچنګ کوڅه بینکاک. یو چا ماته ویله چې ماته دفتر را معلوم نه دی، خو اوس را معلوم سوی دی. د نورو معلومات دپاره زه ستاسو همکاري ته ضرورت لرم. مننه. هیله کوم اغلی امریتا تاسو دوی د کیک شنئ. هیله کوم امو
ما ستا زړه در مات کړی. چپ سامې. ته زما سره مینه کوې. ابې چپ سه. ته په ما پسې لیونی یې. چپې که کنې و عامه جې. تا په ما پسې ژړل. زما ستا څه بد کېږي. زه مینه در سره لرم. ستاسو کور ته تللی وم. ټوله څنګه وه؟ ژوندي وه، خو دا چې یو د بل څخه به څه وخت خلاص شي په دې نو زه نه یم خبر. که زه د هغه کوره نه وای تښتېدلې نو کېدای سي لیونۍ سوې وای. د ژوند دپاره چې هر څه کېدله ما هغه وکړه. په کیسه کې لا نه وم، خو بیرته کور ته هېڅکله نه یم تللې. او ته؟ ستا مور و پلار چیرې دي؟ مور پلار مې په هند کې دي، واده یې کړی دي، خو د یو بل سره نه. خوشحاله دي، خو د یو بل سره نه. زه بخښنه غواړم. یا دا خو ښه دی، که د لیوی نو جنګونه یې کول. زموږ په قانون کې چې د کورنۍ څخه لرې یې نو ښه دی. ژوند ژوند اوس نو د ناشتې وخت دی. په ناشته کې دې څه تیار کړي دي؟ په ناشته کې هر څه ستا، خو نخرې به نه پر کوې. زه کوچی هم غواړم. زه نو ستا مزدور یم. دلي چمیا ته خورا خوشحاله یې. ابې مینه را سره کوي. رښتیا؟ وو مبارک دې څه کارتیکا. مې کوه یاره. ښه نو زه ځم، د خدای په امان. په مخکې شه، بیا سره وینو. نن ستا اخري ورځ ده زموږ سره. رښتیا؟ زه د پروفیسر ماترې لیدو ته ځم. زه بخښنه غواړم، خو زه باید ابې ته دا هر څه ووایم. سمه ده. ډېر ښه. ته پوهېږې زه چې وایم زما به ویادېږې. بلې پروفیسر ماترې دلې دی. آیا تاسو د هغه د مرستندویه ډلې یاست؟ مرستندویه زما یوه شاګرده وه انجلي. هغې ماته څو وار وویله، په اصل کې زارۍ لا راته وکړې چې زه هغې ته درس ووایم. په اول سر کې ما یو څه شرم کوي، خو کرار زما هغه شرم ولاړی. زه به هم د انجلۍ سره کوچنی سومه، که رښتیا درته ووایم نو زما انجلۍ ډېره پاکه وه. حاجي
خو زما مېرمنې بیا دا فکر نه کوئ خو ما خپل کول پر ځای کوي ما هغه ډېره لایقه وروزله خو بیا زما انجلي زه پرېښولم زما تر اوسه هغه یادېږي مې د هغې نوم انجلي دی د هغې مور پلار ورور ټوله ژوندي دي او هغه د لور مور انځور د دې مور نه و جوړ کړی هغه یې د نندارتون سره راوړی و او خیریه غونډې ناټک و هغه ټول سر ښکلولو دپاره وه او ښکېل یې هم کړې دا خو معلومداره ده ابې ته خو اورېوه ما به ژړله په کارتیکا پسې مې اوښکې تویولې د شپې به مې خوب نه درلودی د ورځې به مې نشه کول زه خبر یم زما د خپله ځانه بد کېدل زه پوهېږم یاره ما چې ورته دواړه زما دوستان یاست خو یا د دې هر څه لامل تاسې دوه یاست څه شي تاسو دواړه زما د واده څخه یوه ورځ تر مخه زما کېدونکې مېرمن وتښتول خو دا تا خطا باسې ابې نو تاسې څه وکړل ما د کارتیکا سره واده کوئ خوشحاله وم خو تا هغه هر څه خراب کړل ځکه چې تا زما سره مینه کول دا مینه نه ده تا د انډیوالۍ څخه غلط استفاده وکړل مینه دې غلط استعمال کړل ته چمبازه یې ابې ته ولې نه پوهېږې یاره په څه شي مې پوهېوې په دغه چې د دې پروفیسر وایي ما اړیکې ورسره درلودلې او د خلکو مخ ته ځان پاک شي او دا وایي چې کارتیکا زه خطا ایستلم دا څونه عجبه ده او د دې مور دا د کوره پسې اخلي او داسې راسره کړی نو ما هم خپل مور پلار هېر کړي وای او ویل به مې چې زه مور پلار نه لرم هر څوک یوه بله موقع غواړي ته واده کوې که خیرات ویشې بس که پګلو بیخي ډېر مې وزغملې د نن څخه وروسته زه باید ستا مخ ونه وینم او وایي زه نو بیا چېر ستا دغه ممر شوم په بلا دې ومه پګلو ابې زه د کارتیکا سره واده کوم لکه څنګه چې مې پخوا کوئ پر دغسې بې عقلانو به یې چې کارتیکا پېښه سي او سبا چې بیا چیرې پوه سي نو په ژړا به را روان او زه که څه مخله مو ځان وژنم خو د هغه سره کومک نه کوم بلې ګورئ د بې شرمې مور خبرې کومه د انجلۍ مور سودا خو به دې په یاد یې نغ دې درڅه غواړم امو امو راسه امو پګلو پګلو څه شي ته یو کار وکړه ته سنیل او ماترې دواړه د ابې واده ته بوځه سمه ده پګلو ولې هیله کوم امو ونیسه هیله کوم د ابې د ژغورلو دغه اخري موقع لرو هیله کوم مننه سمه ده کارتیکا ما چې شراب پرېښول نو په ټولنه کې مې عزت بیخي ډېر سو زه نو اوس څنګه درته وایم دلته انجلۍ څوک پرېښودي وبخښئ امو
زه بخښنه غواړم. زه خبره یم چې تاسو بلنه نه ده راکړې، خو انجلي زما سره واده وکړه انجلي. ده ته ووایه چې موږ په خواله مینه سره کول. هغه ورځ در په یاد کړه انجلي چې ما او تا په غزلو کې یو د بل سره واده وکړه انجلي. تاسو خو هیله کوې یاره. قسم به راته اخلې د بل چا چې چېرته نسې. ها اله وفا در سره کړم بې وفا چې چېرته نسې. انجلي اوی انجلي ودرېږه. اوی انجلي ودرېږه. ستا پښې ډېرې نازکې دي. لږ پښې مه ځغله خوښ به سي. هیله کوم. اوی انجلي دا سنډلان په پښه که وځغله. سنډلان دې زما څه دي؟ ودرېږه. انجلي څوک یې؟ موټروانه درځه. خدای زه خبر ومه ته ورځ نه ورځ حتمن راځې. زما انجلي صاحب ما پرېږدئ. هیله کوم صاحب ما پرېږدئ. ته خبره یې؟ زما مېرمن اوس زما څخه وتښتېدله. اوس به پخواني وخت ته بېرته ولاړ شو. زه به بېرته تا ته درس ووایم او ته نه زما مرستیاله سه. موږ دواړه به ښه ساعت تېر کړو. ستا هغه د خوښې هندواڼې والا آیسکریم هغه به دواړه یو ځای خورو. سمه ده؟ ښه انجلي چیرې ځې ته خو ګوره مېرمن مې هم راڅه وتښتېدله. توم انجلي ما او تا خو مینه کوو واده به وکړو یاره. اوی انجلي اوی ته اوس ما څخه چیرې ځغلې؟ دا نو اوس ښه کار دی. یو ځای به اوسېږو ښه ساعت به تېرې. اوی هندوانه والا خو پرېږده کاویه والاله د راځي څه انجلي. اوی واده به وکړو یاره. دا ټوله د پګلو نظر واوه. و تاسې د پګلو خبره ولې منئ؟ دا خوارکۍ ولې نه پسې پرېږدئ؟ خوارکۍ د واده د مخ تمرین کوې وه؟ تاره وغوښتله دا ټوله. اوس به نو ته ما د دې څخه خلاصوې. انجلي اوس هیله کوم زما سره واده وکړه. تور ته وګوره دا در اوسه ستا په یاد کې ما د خپل زړه سره ایښي وو. اوه یا زما روح زما ژوندونه زما انجلي موږ زما سره واده وکړه. ښه چپ سه. خوړین دې چا ته ویل؟ تا ته. زه اوس خوړین یم. اوی نو چې خوړین نه یې نو څه شی؟ اوی زه اوس خوړین یم. اوی لاس مه غورځوه. ستا پلار خوړین دی. زما سره کوي. پولیسو دی بازي. اوی جنګ ما سره کوئ. دا واده نشي کېدلی. وینکټ یا دا اوس څه شي کوې؟ انجلي برته کور ته درځه. بایسته بلا نو مه تښته. په بلا مو وم. وای په څه شي مو وم؟ چیرې ولاړ سئ؟ د واده په ورځ تښتېدلې وه. چیرې تللې وه؟ دوژخ ته. ویاله ته ولاړ سه. دی وینکټ کریپا دی د کارتیکا خاوند. اوی دی خاوند. خاوند هم لري. راځه کاکا جان. راځئ راځه. اوس نو موږ تا ته څه ویله؟ سمه ده وروره. هغې ما تر څه په خواله ویلې وه. هغې بار بار درواغ درته ویله او تا بار بار رښتیا ګڼله. ښه هغې ما ته ویله چې ما واده کړی دی. درواغ. ول ته د نړۍ تر ټولو ښه انډیوال یې. درواغ. ول زه د هغې سره نه د امو سره مینه کوم. دا څه چا ویله؟ کارتیکا
ستاسو راتګ تر مخه هغې ماته ویل چې زه واده نه در سره کوم. ابې واده باید په یوه خطر وسي د مینې. داسې مه وایې. ما چې تر اوسه پورې هر څه وکړه د خپلې ګټې دپاره مې وکړه. احساسات نه وه، خو د دې وروسته نه. زه دا مو خبره منم. ابې زه ستا سره واده نسم کولی. هغې ویل چې دا د یوازې د هغه چا سره واده کوي چې د هغې سره ډېره مینه کوي او هغه زه نه ومه. دا کارتیکا ویله. و خو د چا سره چې زه مینه کوم هغه زما سره مینه نه کوي. دا هم کارتیکا ویله؟ یا دا زه وایمه. راته ووایه پګلو، که زه چیرې هغې ته وایم چې زه د هغې سره څومره مینه کوم نو آیا هغه بیا ومني؟ شولای شبنم پر خوله خو یې یاده، خو ته دې خپل کوشش وکړه، کیدای شي جواب یې واوسي. امو ستا زما څه بد کېږي، ته غواړې چې ما مړ کړې. چپ صابې زه پوهېږم چې بد دې چپ راڅه سه. کېږي او خبر یم چې ته غواړې ما ابې مړ چپې که کړې. چپې که مینه هم چپې که راسره چپې که. لرې. جمرو اوس نو کښېنه. اخر دا دې ستا په خبره پوه سو. څوک؟ ابې که جمرو؟ دواړه. ته ښه وایه ته ښه وایه. جمرو اوس نو په استاد پسې شه. ته لا خو څرګندۍ ته نه یې تللی؟ اوس هغه زما طلاقه سوې کورنۍ ده. شکر دی خدایه چې وینکټ د طلاقو پر کاغذاتو امضا وکړه، کنې نه زه به بیا تښتېدلی. نو اوس ته څه پلان لرې؟ هېڅ پلان نه لرم. ما خو دا فیصله وکړه چې یو ارام ژوند به تېروم، د یوې ارام نجلۍ سره به واده کوم او ښه پر ارامه به مړ کېږم. ډېر ښه، ډېر ارام پلان دې دی. ته د رښتیا د یو ارام نجلۍ سره ژوند کولی سې؟ کوښښ خو یې به هېڅ وکړمه، ځکه چې وړاندیز خو یې ډېر خطرناکه دی. تو خو امتحان که کېدای